د افغانستان د دفاع وزارت له تعلیمي مرکز څخه شاوخوا 1400 سرتیري فارغ شول. د فراغت په دغه مراسمو کې چې د یکشنبې په ورځ ترسره شوه، د دفاع سرپرست وزیر هم برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې یې د افغان ځواکونو کړنې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به بې پیلوټ الوتکې هم د افغان حکومت په واک کې ورکړل شي. محمد معصوم ستانکزی د ملی اردو د سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل: وسایل و تیارات جدید در اختیار افغانستان گذاشته میشن تا و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک تیارای بی پیلوت هم در اختیار شما گذاشته شوند، در اختیار اردوی ملی گذاشته شوند. په ورته وخت کې له دغه تعلیمي مرکز څخه فارغ شوي سرتیري خوښ ښکارېدل او وایي چې دوی د دغه مرکز په بېلابېلو برخو کې زده کړې کړي او ډاډ ورکوي چې له خپلې خاورې نه به په پوره ایماندارۍ سره ساتنه کوي. له دغه مرکز څخه 3 تنه نویو فارغ شویو سرتیرو ازادي راډیو ته وویل: زه فرید احمد د کندهار ولایت څخه یو تن د نویو فارغ شویو سربازان او کله دا روزل شوي او نوي تکتیکونه او تخنیکونه موږ زده کړي دي چې په هره پروسه کې موږ کولی شو چې د خپل وطن څخه دفاع وکړو په میړانه. زما نوم بریالی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. موږ ډېرې زده کړې وکړې، بریدمالانو افسرانو موږ سره درړله کمې درړله تلی کوششونه وکړو. حتی موږ کله کله داسې احساس کول چې موږ زموږ د فامیل دی او تن نه دی، دومره موږ سره نږدېوالی ښودله. موږ ډېر تکتیکونه او تخنیکونه زده کړل. انشاءالله چې هر څه کولی شو چې په هره لاره باندې پرمختګ وکړو. ګرانو هیوادوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې زه د افغانستان هر کنج هر ولایت ته چې مې ورکوي زه به ښه ښایسته وظیفه ورته اجرا کوم او زه خپل وطن دفاع، خپل د خاورې دفاع همیشه به کوم. د افغانستان د دفاع وزارت د تعلیمي مرکز په بېلابېلو برخو کې یو شمیر تازه جذب شوي سرتیري په روزنه بوخت دي. د یاد مرکز مسؤلین وایي تازه فارغ شوي سرتیري به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او ښارونو کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې په دنده وګمارل شي. دا لومړی ځل نه دی چې له دغه مرکز څخه دغه سرتیري فارغېږي، بلکې له دې وړاندې هم له دغه مرکز څخه په سلګونه کسان فارغ شوي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.